السلام علیکم. تاسو به په سعودي عرب کې ستاسو کوم اس ټي سي سیم چې دی ساوا هغه باندې به انټرنیټ پیکیج څنګه لګوي. دلته په سعودي عرب کې اکثر د پیکیج لګولو خلکو ته ډیره زیاته مسله وي. کله یو ته ویماله پیکیج ولګاو، کله بل ته ویماله پیکیج ولګاوه. نو دغه پیکیج تاسو به ځان له خپل څنګه لګوي. په دغه موبایل کې یو اپلیکیشن دی، دغه ځان له ډاونلوډ کړئ او د میاشتې به تاسو ځان له پیکیج خپل لګوي، چاته به د ویلو ضرورت نه. نو دغه اپلیکیشن کوم یو دی مکمل طریقه به درته ښیم. شروع کیدو مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. موږ دغه شانتي انفارمیشن ویډیوګانې تاسو لپاره جوړو. ټولو کې اول پلی سٹور چې دا به اوپن کړئ او دلته سرچ بار کې به سرچ کړئ اس ټي سی، دې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. دې باندې تاسو کله کلیک د اول نمبر باندې تاسو ښکاري مای اس ټي سی کې اس ای، دې باندې به کلیک کړئ. دا چې دا به اوپن کړئ. صحیح ده. دلته به خپل موبایل نمبر چې دی هغه به ورکړئ. زه خپل موبایل نمبر ورکوم. دا خپل موبایل نمبر ما ورکړ. کنټینیو باندې به زه کلیک کوم. اوس په یو ویریفیکیشن کوډ چې دی هغه زما نمبر ته به راشي. دا ګوره کوډ زما نمبر ته راغی 72 95 65 اور 65. نو دا تاسو ګوره زما اپلیکیشن چې دی دا اوپن شو. دې کې به کته لاړ شئ. دا تاسو ښکاري اونلی فار یو سی آل باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. نو دا چې دی دا اوس ما بل موبایل چې دی دا اوپن کړ، هغې کې سکرین ریکارډینګ نه کوي. صحیح ده. ریکارډینګ کې سکرین چې دی هغه بلیک کېږي. نو دا تاسو ښکاري دې کې مختلف پیکیج دي، مطلب دا په 65 ریال باندې دي او دې کې پکې 500 منټ چې دي او 15 جی بي ډیټا پکې راغی. نو کته پرچیز باندې تاسو کله کلیک کړئ تاسو پیکیج چې دی هغه به وشي. دغه شانتې خپل د مرضي پیکیج تاسو لګولی شئ. اوس مطلب دا یو چې دا په 30 ریال باندې دي، دې باندې به کلیک کړئ. دا وګورئ 200 منټ دی پکې او 5 جی بي ډیټا ده پکې. دغه شانتې نور پکې هم ډېر زیاتې پیکیج دي. نو تاسو ځان له خپل د مرضي پیکیج لګولی شئ. صحیح ده.